وزیر محمد اکبر خان 13 برخه ولاړ د انګريز مختلک سپر توریالی ځوان دی ساتون کې د وطن وزیر محمد اکبر خان دی ساتون کې د وطن وزیر محمد اکبر خان دی د دین یو سپاهی دی هم ساتي په وطن خپل. د وزیر محمد اکبر خان د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا زه محسن احسان مې یو ځل بیا د وزیر محمد اکبر خان د داستان د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو په تېره برخه کې مو اورېدل محمد شاه خان بابکرخیل غاړه تازه کړه، لنډې خبرې وکړې، وویل له چې څه یې وویل دا به په نن خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. انګریزانو له سردار صاحب سره تړون لاسلیک کړی چې په 3 ورځو کې به له هېواده وتل پیلوي، خو 3 ورځې تېر شوې، هغوی په یوه او بله پلمه له وتلو ډډه کوي. مشران دلته د دې لپاره بلل شوي دي چې موږ یو ګډ تصمیم ونیسو او ټول سره یو لاس. بیا اکبر خان ته اشاره وکړه، وویل سردار صاحب به تاسو ته یو څه معلومات درکړي چې د تصمیم په نیولو کې راسره مرسته وکړي. اکبر خان چې پر شونډې ډاډمنه مسکا غوړېدلې وه له حمد او ثنا وروسته خبرې پیل کړې. ښاغلو د قام مشرانو، ویاړم چې ستاسو غوندې باعزته مشرانو تر څنګ د هېواد د خپلواکۍ په دغه سپېڅلې جګړه کې برخه لرم. زموږ د غیرتي ولس د قربانیو او همت په برکت انګریزان له وطنه وتلو ته اړ شوي دي، خو د هغوی مشرانو په تېره سفیر ویلیام مکناټن نیت راته خیرن ښکاري. نواب زمان خان وویل اوس خو هغه دی، هغه ژمنه هم کړې ده چې وځي به نه، هغه په یو لړ داسې لوبو بوخت دی چې له ورایه ښکاري د وتلو نیت نه لري، غواړي فرصت ترلاسه کړي تر څو دوی له کوم یو لوري نور مرستندوی پوځونه راورسېږي. اکبر خان پر حاضرو کسانو یو نظر راوګرځوه، خبرو ته یې دوام ورکړ. دوه مخې مکناټن غواړي زموږ د مشرانو په منځ کې اختلاف واچوي. هغه په همدې دلیل په یو وخت کې له څو مشرانو سره د پټو لیدو وړاندیزونه کوي. د سردار له دې خبرې سره د امین الله خان او نواب زمان خان په شمول څو تنه سک شول او یو بل ته یې وکتل. اکبر خان خبرو ته دوام ورکړ. مکناټن چې له کوم مشر سره د پټو اړیکو هڅه کړې، هر یوه ته یې شنه باغونه ښودلي دي، د امتیاز او مقام ژمنه یې ورسره کړې ده او هر مشر ته د شاه شجاع تر څنګ د وزارت دنده منلې ده. دوی آن له شاه شجاع نه د خپلو ګټو لپاره کار اخلي، هیڅ چاته هم وفادار نه دي. ډېر د شرم ځای دی چې موږ د انګریزانو لپاره په خپلو یو د بل ګریوان ته لاس واچوو. ښاغلو زه خبر یم چې سفیر مکناټن خپل ځانګړي اردلیان لري، زما په باب یې تاسو هر یوه ته ډېر څه په غوږ کې درڅڅولي دي. تاسو پوهېږئ مکناټن چې د سیند پر غاړه له ما سره ولیدل، لومړی وړاندیز یې دا و چې زه مې د پلار او کورنۍ د لیدو لپاره هند ته لاړ شم. په تړون کې یې لومړی ټکي دا یادوه چې امیر صاحب به له هند نه راستون او د شاه شجاع پر ځای به پاچا شي. ما هغه ته په زغرد وویل چې د هېواد د مشرتابه مسله پر انګریزانو پورې هېڅ اړه نه لري، دا زموږ افغانانو خپله کورنۍ خبره ده. له تاسو مشرانو هم په درنښت غواړم چې زموږ لومړی هدف باید له هېواده پر دوی پوځونه شړل وي. د پاچاهۍ او مشرتابه مسله وروسته ده او دا په تاسو مشرانو پورې اړه لري. درنو مشرانو، زه بیا وایم چې زما موخه او ارمان له پردیو د هېواد خپلواکي اخیستل دي. زه دغه ویاړ پر سلو پاچاهیو نه ورکوم. د زیاتو مشرانو پر څېرو د خوښۍ نښې راښکاره شوې. سردار خبرو ته دوام ورکړ. ښاغلو زه یوه خبره په ټینګار درته کوم چې د مکناټن ژمنو ته مه په تمه کېږئ. راځئ همدلته دغه سوګند تازه کړو چې تر څو انګریزان له هېواده نه وي وتلي قرار به نه کښېنو او له هغوی سره به پر بل هېڅ شرط هم خبرې ونه کړو. اکبر خان د خبرو په پای کې د انګریزانو د مخبرانو اعتراف ته اشاره وکړه. تاسو خبر یاست چې مسجدي خان او عبدالله خان همدې خاینانو شهیدان کړل او موږ د هر مشر پر سر زرګونه روپۍ انعام ټاکلی دی. که موږ له خپل لوی ارمان نه پرته پر وړوکو خبرو نښتي وو، معنا یې دا ده چې د دښمن پلان بریالی دی. وروسته امین الله خان لوګري، نواب زمان خان او څو تنو نورې خبرې وکړي او ټول پر یو او بل د بشپړ اعتماد اعلان وکړ. اکبر خان ته واک ورکړ شو چې له مکناټن سره پرېکنده خبرې وکړي. هغه مشرانو ته له مکناټن سره د خبرو او وروستي جوړجاړي هغه پلان شریک کړ چې د انګریزي سفیر دوه مخي یې ټولو ته رسوا کوله. چې خیبر په پښتنو ظلم و سمسور وي، دشمنان د افغانانو به مختور وي، چې اواز د بل خټک پر اټک خپور وي، چې د کوټې هر کاکړ د څکرور وي، چې هلمند دلته بهیږي هلته غور وي، بل هوتک به د ګرګین پر نیلې سپور وي، چې هلمند دلته بهیږي هلته غور وي، بل هوتک به د ګرګین پر نیلې سپور وي،
چې هلمند دلته به هلته غور وي بل هوتک به د ګرګین پر نیلې سپور وي په یوه اواز چې لرو بر افغان وي تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي په هر جنگ کې به ګټونکي افغانان وي تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو د سپتمبر 14مه سړه ورځ وه له سهار تر مازدیګره ساړه بادونه چلیدل د کابل کوڅې له واورو ډکې وې خو دغه ورځ واوره نه ورېده په چوڼۍ کې انګریزي پوځیان د یخنۍ له زوره لړزېدل او ځام یې کړپېدلې مکناټن پر خپل سور رنګي ژمني پتلون اوږد خړ کوټ راغوستی و ورځ یې په اندېښنۍ تېره کړې وه لاسونه یې د کوټ په جیبونو منډلي وو سر یې کښته اچولی و د خپلو مخبرانو د وژل کېدو په فکر کې و پر دې چورت خراب و چې تر اوسه کوم افغان مشر د ده د خبرو وړاندیز ته ځواب نه و ورکړی ډګروال پوټینجر ورننوت وویل ښاغلی ډګرمن اردوات دروازې لور ته یې وکتل حق پک ډګرمن اردوات په دروازه کې مسکی ولاړ اردوات د جنرال الپیسن الکساندر برنس کلا ته له څو تن نور پوځیانو سره خدمتي استولی و د برنس له وژل کېدو وروسته د ده د مړي او ژوندي درک نه و مکناټن غېږ پرانیستله او له خوښۍ یې پوښتنې کتار کړې اوف ښاغلی اردوات دا زه څه وینم ته له کومه شوې ښه ته کیسه وکړه چېرته ورک وې څه دي کول اردوات د الکساندر برنس پر کلا د افغانانو د برید او بیا د دوی د تیښتې او د دواړو ورونو د وژل کېدو اوږده کیسه ورته وکړم وروسته یې د خپل بندیتوب او د مرګ له کومې د اکبر خان له لورې د ژغورنې پېښو یادې کړې اردوات د خبرو په بهیر کې کله کله داسې احساس کاوه چې ښایي مکناټن ویده شوي وي له حیرته یې خوله وازه او سترګې شخې نیولې وې کیسه ختمه شوه تر ښه ځان وروسته لکه چې له خوبه راویښ شوي مکناټن وویل ښاغلی اردوات ته په رښتیا د مرګ له کومې راوتلی د بیا ژوند مبارکي درته وایم ډېر په زړه پورې وه ښه ته باید ما ته ډېرې کیسې وکړې بیا یې ناڅاپه ترې وپوښتل د ډګرمن کین له کیسې خبر یې هغه ځواب ورکړ دومره مې له یو تن واورېدل چې له یوه غلجي مشر سره یو انګریز منصبدار باندې و هغه هم اکبر خان وباشه او ژوندی یې پرېښود مکناټن وویل هوکې همدی و ډېر په زړه پورې کیسه ده اردواد وویل ښاغلی ما تاسو ته تر هر څه مهم پیغام راوړی د څه شي پیغام ډګرمن اردواد وویل ښاغلی سفیر د اکبر خان استازي راسره راغلی دي تاسو ته یې د خپل مشر ډېر مهم پیغام راوړی دی مکناټن ته په رښتیا هم دا تر ټولو ښه خبر و سک شو د پوښتنو د ځواب تلوسه یې هېره شوه څه پیغام چېرته دی استازي اخر راغی د اکبر خان استازي د هغه د کاکا زوی صادق خان خیمې ته ورننوت په ارامه یې د خپل مشر رالېږلی پیغام ولوست سردار اکبر خان او بارکزي مشران به له انګریزانو سره متحد شي دواړو لوري به محمود خان کلا چې د بالاحصار او شیرپور چوڼۍ ترمنځ وصل لاره ده له یاغیانو ونیسي امین الله خان به ژوندی ونیسي او وروسته به ووژل سي د هغه سر به د مناسبې بیې په بدل کې انګریزانو ته واستول شي مکناټن حق پک د استازي پر سره سترګې ګنډلې وې د هغه غږ بیا اوچت شجاع الملک به د پاچا په توګه پاتې وي سردار اکبر خان به د وزیر په توګه وټاکل شي انګریزي پوځونه به تر 8 میاشتو په کابل کې پاتې وي د هغه وروسته به بیا هم د دوی خوښه چې څه ډول تصمیم نیسي مکناټن سترګې پټې کړې مسک شو د استازي خبرې تکرار پاچا به د خپل پلار او نیکه پر تخت پاتې شي او زموږ پوځونه به تر 8 میاشتو همدلته په کابل کې پاتې وي هغه په فکر کې ډوب شو پر خپل غوږونو یې باور نه و چې دغه خبره به یې اورېدلې وي اکبر خان ولې دوی ته داسې لوی امتیاز ورکړی د استازي غږ بیا اوچت انګریزان باید د دې په بدل کې سمدستي 10 لکه کلداري اکبر خان ته ورکړي او هر کال بیا 4 لکه نورې ورکوي د سفیر سترګې وځلېدې ځواب یې وموند سمدستي زړه ومنله چې معامله ده د ده په مزاج ډېره برابره هم ده د پیغام له لوستلو وروسته صادق خان د ځواب په انتظار یوې ګوښې ته د مکناټن پر شونډو معناداره مسکا وغوړېده نوموړي ته 3 کاله وړاندې هغه ورځ سترګو ته ودرېده چې په غزني کې د امیر دوست محمد خان یو استازی نواب جبار خان ته وړاندیز کړی و چې امیر دوست محمد خان دې د شاه شجاع د وزیر په توګه پاتې شي انګریزان د ځواک په غرور کې و وړاندیز یې رد کړ له ځانه سره یې وویل اوس هغه غلطي باید بیا تکرار نه کړم همدغه ښه فرصت دی باید ګټه ترې پورته کړم د هغه ذهن د نوې کیسې پر جوړولو بوخت شو سفیر په زیاتو مسایلو کې د سلا او مشورې اړتیا نه لیده په خپله رایې او نظر یې پر نور منلو خو دلته د څه مصلحت په پام کې و صادق خان ته یې وویل ته به هم ستومانه یې تر سبا پورې به زموږ بیلمه یې زه یو څه سلا مشورې کوم سبا ته به د پیغام ځواب درکړم هغه ووت او یوې ځانګړې خونې ته د شپې تېرولو لپاره بوت جنرال الپیستون ډګروال شلتون او د هغه د استخباراتو او پوځ مرستیالان ټول خیمې ته وننوتل دوی له ډېر وخت وروسته سفیر داسې خوشحاله لیدو جنرال پوښتنه وکړه ښاغلی سفیر په خوښۍ کې دې موږ هم در شریک کړل هغه ځواب ورکړ ښاغلی جنرال ډګرمن اردواد څومره لویه کارنامه ترسره کړې ده ښاغلی برنس بخت ګرځېدلی و که نه هغه به هم
اوس ژوندی دلته راسره ناست. بیا د مرینس او د هغه د ورور د داستان په لنډو ټکو کې ورته واوروه. وروسته یې وویل ما درته ویلي وه چې اخر به لاره باسم. دغه دی اکبر خان هر څه ته غاړه کېښوده. غواړي په خپله له موږ سره معامله وکړي، غواړي د شاه شجاع وزیر شي. تر 8 میاشتو به زموږ پوځونه په افغانستان کې وي. وروسته به بیا هم وروستۍ پرېکړه زموږ په واک. په زړه کې ویل هغه په خپلو پښو د مرګ کومې ته روان دی. ټینجر وویل نو تاسو د هغه وړاندیز منئ؟ بېشکه چې منم یې. تر دې غوره فرصت به موږ له کومه کړو ښاغلی سفیر؟ په دې باوري یې چې دا به کومه توطیه نه وي؟ د سفیر میرمن او څو تنو نور هم اندېښنه وښوده. ښاغلی ګوره لږ په پام ګام واخله، پر دښمن باور په کار نه دی. مکناټن لږ په غوسه په جدي لهجه وویل دا باید ټول ومني چې زه په دې چاره کې تر تاسو ښه پوهېږم. ټینجر وویل زه خو یې نشم منلی، ما ته په دې کې څه چل ښکاري. لږ څه لږه یې ما ته دا خبره دروغ ښکاري چې اکبر خان به د شاه شجاع وزیر وي. هغه به ډېر زر پاچا له تخته راوغورځوي او په خپله به پاچا شي. مکناټن وویل که بارکزی او دراني ټول له یو بل سرمنې وباسي بیا یې پر موږ څه شاه شجاع موږ ته څه ارزښت لري چې پر راغورځېدلو یې خفه شو. پرېږده چې دوی یو له بل سره لاس په ګرېبان وي. موږ به په دې لا زیات ځواکمنېږو کمزوري کېږو نه. ټینجر پر خپله سره ژیره ګوتې وهلې په جدي لهجه یې وویل زه په اکبر خان هېڅ باور نشم کولی. مکناټن ځواب ورکړ زه دومره ویلی شم چې اکبر خان تر نورو ټولو افغان مشرانو ښه او پر ټولو برلاسې دی. ما تر اوسه له هغه کومه دوکه هم نه ده لیدلې. بوډا جنرال وپوښتل ښاغلی سفیر په دې وړاندیز کې څه چل ول نشته؟ اوف ته هم بدګمانه یې. الفیستون بیا وویل د بارکزیو نور مشران هم په دې تړون کې شامل دي که نه؟ او اکبر خان به ولې د خپل یو مهم قومي مشر وژلو ته زړه ښه کوي؟ مکناټن لارنس او ټینجر ته وکتل په مسکا وویل لکه چې ښاغلی جنرال د افغان مشران له خپلمنځي اختلافاتو او سیالیو خبر نه دی. بیا یې تر نظر تیر کړه. زیاته یې کړه زه د همدې ورځې په انتظار وم چې د اکبر خان یو څه باور را باندې راشي. اوس هغه په خپلو پښو خپل قبر ته روان دی. الفیستون ونه پوښتل چې څه لوبه یې جوړه کړې، خو پر دې وپوهېدو چې مکناټن د تړون پرته کومه بله نقشه لري. خو لارنس، ټریو، مکنزي او جان کینیډي یو بل ته د مسکا په بدرګه وکتل. سهار د اکبر خان استازی محمد صادق خان د مکناټن په مخ کې ولاړ. هغه په مسکا دا ډاډ ورکړ چې د اکبر خان وړاندیز ورته د منلو دی. محمد صادق خان له رخصتېدو سره مخ راواړوه. نو د تړون د شرطونو د وروستي کولو لپاره سبا ته تاسو او اکبر خان باید یو ځل سره وګوري. سفیر په مسکا دا وړاندیز هم ومنه او هغه رخصت شو. هغه ورځ هم تېره شوه. په سبا یې اسمان وریځ و، واوره نه اورېدله. ترنګلې ورځ وه، یخني تر هډوکو رسېدله. مکناټن د نن غونډې لپاره شپه هم ناارامه تېره کړې وه. کله کله به یې په ذهن کې دا هم وګرځېدل چې که اکبر خان د پر لوبو خبر وي د جنرال اندېښنه رښتیا شي او دغه غونډه یو دام. خو ډېر زر به یې سر وځانډه. دې اندېښنو ته په مغزو کې ځای نه ورکوه. نه اکبر د دومره پخو مغزو خاوند نه دی. که زما په لوبو خبر وای د خبرو او راشه درشه دروازه یې تړله او خپل زور به یې ښود. زر زر یې د غونډې ځای ته د تلو تیاري ونیوله. خپل نږدې همکاران لارنس، منګزي او ټریور یې وپوهول چې څه وکړي. هغوی ته یې وویل چې د محمود خان پر کلا زموږ بیرغ ورپېد، پر هماغه ځای به د اکبر خان کیسه ور ختمه کړو. له جنرال الفیستون یې وغوښتل چې 2 توپونه او 2 کنډکه پوځ د محمود خان کلا د نیولو لپاره چمتو کړي. مکناټن د خپلو 3 نورو ملګرو سره له چونډۍ راووت. 12 تنه نور پوځیان ورپسې وو. د کابل سیند پر غاړه پر یوه وړوکې غونډۍ د لیدو ځای ټاکل شوی. کله چې هلته ورسېدل اکبر خان او ورسره ملګري تر دوی مخکې رارسېدلي وو. له اکبر خان سره د محمدشاه خان، آزاد خان، سلطان احمد خان، خدابخش خان او څو نورو خلجي او بارکزي وتلي مشران ملګري وو. د غونډۍ پر واورو یوې غالۍ غوړېدلې وه. هغوی پر یوه څنډه ناست وو. دوی ورغلل، پر بله څنډه هغوی ته مخامخ کښېنستل. د مکناټن 2 ملګري ټریور او ډګروال منګزي د یو او بل اړخ ته کېناستل. خو لارنس یې شاته تومانچه په لاس کې داسې سک ودرېد چې که لږ د خطر احساس وکړي غبرګون ته تیار. د افغان مشرانو وسلوال کسان دوی ته ډېر نږدې ولاړ وو. هغوی لاسونه د تورو پر موټو نیولي وو. د دې معنا دا وه چې هغوی هم د هر ډول خطر مقابلې ته چمتو وو. خبرې پیل شوې. له لنډ جوړبخیر وروسته مکناټن د خبرو وار لومبی کړ. سردار صاحب، د ښاغلي کرانت آس مې چې ستاسو ډېر خوښ و په ډالۍ کې درته راستولی وو. له دې سره هغه سپین آس ته اشاره وکړه چې 100 ګامه وړاندې درېدلی و. اکبر خان په ځواب کې وویل ښکلی آس دی. د آس او د ښاغلي رانس د تومانچو په باب له تاسو مننه کوم. بیا یې کمربند ته اشاره وکړه. وګوره هغه راسره دی. مکناټن د دوی وسلوال کسانو ته اشاره وکړه. سردار صاحب، زموږ خبرې پټې دي، څوک یې باید وانه وري. دغه کسان مو ډېر لرې ودروي. اکبر خان په مسکا ځواب ورکړ نور زموږ او ستاسو ترمنځ پټې او دراز خبرې نشته. ټول د یوې کښتۍ سپاره یو. اندېښنه مه کوه. بیا یې له مقدمې پرته وویل ښاغلی سفیر، ته پر هغه تړون ولاړې چې پرون مو ترمنځ پرې خبره وشوه. مکناټن سمدستي ځواب ورکړ هوکې بالکل پرې ولاړ یم. ځوان سردار وویل تر دې وړاندې موږ یو بل تړون هم درلود. د هغو په عملي کولو کې دې هېڅ لیوالتیا نه ښودله. مکناټن بې ځوابه شو. نه پوهېده چې څه ووایي. اکبر خان خپلو ملګرو ته وکتل. معنا دا چې اتمام حاجت په کار و چې وشو. بیا د مکناټن یو لاس ونیو. ویې نیسي. د سردار د کاکا زوی سلطان احمد خان د مکناټن په لاس ونیو او لاندې یې ورکش کړ. خو هغه ویر واخیست. پښې یې شلې شوې. د تلو انکار وکړ.
هغوی ورسره کش کړ. لارنس ټریور او منګزي خپل وسلو ته لاس کړ، خو منګزي ټریور د اکبرخان د ملګرو په ګزارونو له پښو ولوېدل. ټریور ځای په ځای شو، منګزي سخت ټپي شو. د سترګو په رپ کې دوستانه فضا د جګړې چغ ونیوه. هغه پوځیان چې له دوی سره راغلي وو داسې ویرې پسې واخیستل چې شاته یې راونه کتل. په منډه یې پر اسونو پښې واړولې، د دې پر ځای چې د خپلو کسانو د ژغورنې هڅه وکړي په تراټ په چوڼۍ ننوتل. د اکبرخان یوه ملګري یوه لور ته اشاره وکړه. غازیان راورسېدل. د ښار له کوڅو په لسګونه تنه له وسلو او تورو سره د دوی په لور ورمات شول. هغوی په زوره چغې وهلې. انګریزان د دین او وطن دښمنان دي، ژوندي یې مه پرېږدئ. بل لور ته په چوڼۍ کې پوځي خوځښتونه پیل شول. د اکبرخان له ملګرو یو تن هغه لور ته اشاره وکړه. په چوڼۍ کې پوځیان ځانونه یرغل ته چمتو کوي. لارنس دومره ولیدل چې اکبرخان همهغه ډالۍ شوې تومانچه راوویستله، ډز شو او ویلیم مکناټن پر ځمکه ولوېد. لارنس توره راوکښله، خو محمدشاه خان خپل مضبوط لاس د هغه تر غاړه راتاو کړ. ورته وویل که د ژوند در باندې ګران وي توره وغورځوه، په ما پسې شي. بیا یې په منډه پر خپل آس پښه واړوله. لارنس یې هم پر زین ورسره سپور کړ او آس ته یې پونده ورکړه. یو ځای پارېدلي کسان پر راټول شول او لارنس د وژلو هڅه یې وکړه. محمدشاه خان په ډېر زحمت د هغوی مخه ونیوله او ځان یې ترې وایست. د سیند پر غاړه وړوکې غونډۍ په لمنه کې مکناټن پر سپینه واوره د یوه تور خال په څېر ښکار کېدو. هغه ته نږدې د بل ملګري ټریور مړی هم پروت. منګزي چې سخت ټپي و، د محمدشاه خان یو تن محی الدین خان پر آس ورسره یوړ او له مرګه یې وژغوره. الپیستون د جنرال سیل میرمنې او د مکناټن میرمنې دغه ننداره له چوڼۍ نه د دوربین له سترګو څارله، خو پر دې نه پوهېدل چې هغوی ووژل شول او کچبندي ونیول شول. پرېدلو افغانانو د مکناټن او ټریور مړي له هغه ځایه ورسره یوړل، جامې ترې ویستلې او د کابل په کوڅو کې یې کش کړل. وروسته یې د مکناټن بې سر او لاسو مړی په چارچته کې یوې کندې ته وغورځاوه. یوه بژونکې ډرامه په څو دقیقو کې پیل او پای ته ورسېده. هر څه دومره ګړندي پېښ شول چې هېڅ چا یې اټکل نشو کولی. د انګریزي ځواک تر ټولو لوړ مقام په کابل کې سر وخوړ او دا دویم ځل و چې په اسیا کې د برټانیا د لوی ټولواکي یو جګپوړی مقام وژل کېده. لومړی یې د مکناټن سیاسي سلاکار الکساندر برنس چې د نومبر په دویمه وژل شوی و. د مکناټن د وژل کېدو خبر په ټول ښار کې خپور شو. غازیانو د خوښیو ډزې پیل کړې. د شیرپور په چوڼۍ کې د غونډې له ځایه له تښتېدلو پوځیانو داسې کیسې پیل کړې چې د چوڼۍ د نورو پوځیانو او منصبدارانو پر زړونو هم ویره ننوتله. هغوی غوښتل چې خپله تېښته ته توجه کړي. یوازې جنرال الپیسن د مکناټن میرمنې او د جنرال سیل میرمنې چې ټوله ننداره د دوربین د سترګو لیدلې وه، هغوی پر دروغو پوهېدل. د مکناټن میرمن د خپل خاوند پر نامعلوم برخلیک اوښکې تویولې. هغې پر جنرال الپیسن هم سخت اعتراض کاوه. ویل که هغه 2 کنډکونه له توپونو سره د محمود خان کلا د نیولو لپاره له چوڼۍ پر وخت وتلي وای، د سفیر او د هغه د ملګرو د نیول کېدو مخه نیولی شوی. د ورځې تر پایه چوڼۍ او بالاحصار ته د مکناټن او د هغه د نورو ملګرو په باب کره احوال معلوم نشو. سبا ته له غرمې مخکې د موهن لال یو ملګري دغه خبر چوڼۍ ته ورساوه چې مکناټن او ترون پرون په همهغه لومړۍ شیبو کې ووژل شول او منګزي او لارنس له اکبرخان سره بندیان. پر شیرپور او بالاحصار د ماتم ورځې پنډې شوې. د شیرپور په چوڼۍ کې د مکناټن پر وژل کېدو د برټانیې بیرغ نیم ځوړند شو. کونډې تورې جامې واغوستې او د ماتم فضا حاکمه شوه. چې دا ګل کابل موجود پغمان وي، تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي، په هر جنگ کې به ګټونکي افغانان وي، تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي. ګوري کله سره او تور دشمنان دوري، چې ځاځي منګل زدران پر ختیځ شوري، چې اواز وي د جرګو د خوست د لوري، چې وي سر د ننګرهار په ظلمو پوري. دشمن تشتي کونړي ځوانان بې ګوري، دشمن تشتي کونړي ځوانان بې ګوري، چې یاغي یاغي درې د نورستان وي، تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي، په هر جنگ کې به ګټونکي افغانان وي، تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي، چې خیبر په پښتنو. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، لارنس او منګزي په یوه لوی او توده حجره کې د یوې کړکۍ مخې ته څنګ تر څنګ ناست و. یو کس له یو پتنه سره ونیول. اجازه ده صاحب چې پټۍ لوېدلې کړم. منګزي پر مټ او مخ 2 ژور ټپونه خوړلي وو. پر سترګه او مټ یې پټۍ تړلې وې. نوموړي د تایید په دود سر وخوځاوه. هغه کس راغی، په تودو اوبو یې د منګزي د مخ او مټ پټۍ پرېمځلې او بیا په احتیاط بدلې. 2 پوړې یې له یوه ګیلاس اوبو سره ورته ونیوې. صاحب دا وچه چې درد یې ورسره ختمېږي. نور هغه په خپله مخ لاړ او دوی دواړه چې یوازې پرېښوده، لږ وروسته یو بل نوکر ورته وویل صاحب څه خدمت خو نشته؟ لارنس ځواب نه مننه. لارنس منګزي ته وکتل. اشنا دا څه لوبه راسره وشوه؟ هغه په پوښتنه کې نظر ورته وکړل.
د زیات ښاغلي ډګروال زه خو د دې خلکو د دوستۍ او دښمنۍ پر هیڅ معیار ونه پوهېدم. ښاغلي سفیر یې ووجه خو زما استاد د ژغورلو لپاره یې ځانونه په خطر کې واچول. اوس د ډېرو عزتمنو میلمنو په څېر چلند راسره کوي په داسې حال کې چې موږ ورسره بندیان یو. هو رښتیا وایي که اکبرخان نه وای زما بدن به په تورو او چړو دانګې وانګې کړی و. محمدشاه خان د هغې نه منځه زه ډېر په زحمت راویستلم. فکر کوم پر هغوی دوه د تورو ګزارونه هم وشول خو زغره یې اغوستی و. ټپي نه شو. یو دښمن وژنه او بل د سر په بیه ژوندي ساتنه دا څه معنا لري؟ دغه وخت د لوګر نامتو خان چې لکڼې په لاس کې او تود پوستونه یې اغوستي وو یو حجرې ته نږدې ورغی. په لکڼې دوی ته اشاره وکړه تاسو دواړه توپ ته تړم چې غوښې او هډوکي م په هوا کې دود شي. تاسو فرنګیانو زموږ له ولس سره څومره نامردي وکړې. محمدشاه خان په مسکا هغه ته ورنږدې سو. خان صاحب چې وخت یې راغی توپ ته به یې وتړو. د بوډا خان غوسه پر ځای ول. مکناټن یې د وژلو پر سر څو ځلې لوی انعامونه ټاکلي وو. هغه بیا په داسې حال کې چې له ځانه سره خصمېدو له حجرې ووت او له احمدشاه خان یوازې له دوی سره پاتې شو. لارنس هغه ته وویل خان صاحب تاسو ولې سفیر ښاغلي مکناټن وژه خو خطر مو ونه منه او موږ مو وژغورلو. د محمدشاه خان پر شونډو ترخه مسکا تېره شوه. بس هسې ناڅاپي پیښه شوه. موږ نه غوښتل چې یو تن هم ووژل سي. د مکناټن د وژلو پلان مو هم نه و خو ستاسو په چونډۍ کې چې پوځونه وخوځېدل څه خطرونه مو احساس کړل. مکناټن له تلو انکار کاوه. سردار صاحب اړ شو چې پر هغه ډز وکړي. بیا یې دوی ته په ځیر وکتل. د سردار صاحب ټینګار پر دې و چې مکناټن به ژوندی نیسي. هغه د ستاسو ټولې نقشې افشا شوي وې. مکناټن له قزلباش غلجي او نور مشران سره بېلابېلې اړیکې نیولې وې. له ټولو سره د مقاومونو او وزارتونو ژمنې کړي. د اکبرخان وروستی وړاندیز له ټولو مشرانو سره په سلا شوی و. هغوی ته دا ثابتوله چې مکناټن دوه مخې لوبه کوي غواړي فرصت ترلاسه کړي چې له کوم لوري پوځي مرسته ورته راورسېږي. منګزي او لارنس یو بل ته وکتل. محمدشاه خان خبرو ته دوام ورکړ. سردار اکبرخان مشرانو ته وویل چې زه د مکناټن دوه مخې لوبه درته رسوا کوم. د امیرالله خان د وژلو او تر 8 میاشتو د انګریزي پوځونو پاتې کېدو شرطونه د همدې لپاره وو چې زموږ مشرانو ته ستاسو خطرناکې لوبې افشا کړي. سردار صاحب ستاسو د مخبرانو مړي هم د دې لپاره در واستول چې که مکناټن له دې پټو دسیسو تېر شي او خبرو ته چمتو شي خو هغه متاسفانه په خپله دنیا کې تر هغو ډوب و چې سر یې پکې وخوړ. منګزي او لارنس یو بل ته وکتل. په سترګو یې سره وپوهول چې خان رښتیا وایي. لارنس خبرې ته خوله جوړوله خو بیا چوپ شو. محمدشاه خان ورته وویل څه وایه خبرې دې په زړه مه پرېږده. خان صاحب اوس به څه کېږي؟ فکر کوم چې نور به له هېڅ انګریزي منصبدار سره له دې پرته بله لار نه وي چې خپله ماتې ومني او زموږ له هېواده زر تر زره ووځي. ستاسو پرېکړه همدغه ده؟ هغه وخندل. هوکې همدغه ده. د شاه شجاع سره به څه کوئ؟ محمدشاه خان لږ په جدي لهجه وویل هغه زموږ کار دی چې څه ورسره وو. بیا یې لږ په نرمه لهجه زیاته کړه ستاسو مشران غلطې پرېکړې وکړې. زموږ پر هېواد مو په زرګونه پوځونه راماش کړل. یو داسې څوک چې په ولس کې هېڅ محبوبیت نه لري تاسو د باچا په توګه زموږ د ولس پر اوږو سپور کړ. وروسته مو هغه هم یوازې پرېښود. افغانستان خپلواک هېواد دی. بل هېواد حق نه لري چې د برخلیک بابا بې پرېکړه وکړي. لارنس وویل پر دې اعتراف کوو چې زموږ ژوند ستاسو له برکته دی. که نه وای نو ټریو او مکناټن برخلیک به موږ هم انتظار وو. اوس مو زموږ په باب پرېکړه څه ده؟ موږ مو بندیان یو. هوکې بندیان یاست خو ژوند مو خوندي دی. تر ځنډ چوپتیا شوه. هغوی په چرتونو کې ډوب شول. محمدشاه خان بیا وویل تاسو خپل ځانونه د مرګونو کندې ته غورځولي او چې هر څومره زر له دې ځایه ووځئ دا مو په خیر ده. یو نوکر ورنون خان ته یې په غوږ کې څه وویل. هغه بیا جګ شو. دوی ته یې مخ واړاوه. ښه ارام وکړئ. خدای دې وکړي چې ترخه یادونه زر هیر کړئ. که مو څه خدمت ته اړتیا وه نوکران په خدمت کې دي. زه مو بیا هم احوال اخلم. لارنس وویل خان صاحب هغه د لکڼې والا مشر نه مو خوندي ساته. د هغه په سترګو کې د کسات لمبې وې. خان ځواب ورکړ افغانان خپل کسات نه پرېږدي. تاسو ته م پناه درکړې. بېغمه اوسه دلته په امان یاست. لږ وروسته نوکران له پتنوسونو سره راغلل. منګزي او لارنس ته په مخ کې د دسترخوان وخوړه. د پلو شوروا او چایو خوږو بوی په حجره کې خپور شو. دا دویمه ورځ به چې له مودو وروسته انګریزي منصبداران داسې خواږه خوراکونه نوشیجان کول. تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي چې سیدان وي چې بارک توخې ترین وي چې ناصر به بړنده وي ویلودین وي چې میوند خاکریز غورک نشمیا نشین وي چې اڅکل په پل متحدین وي چې نرزی و تکتر کې پر زمین وي چې بولدک شاه ولی کوټ ارغنداب شین وي چې بولدک شاه ولی کوټ ارغنداب شین وي په نارو به تښتېدونکي دښمنان وي تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي په هر جنگ کې به ګټونکي افغانان وي
تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي چې څو یو افغان ژوندی پر دې هیواد وي غلامي کله خبرونه درنو قدرمن اوریدونکو سپک سپک واوره ولیده تر څو ګام وړاندې سترګې هیڅ نه لیده یخنۍ خوله شخه کړې وه د کابل په زړه کې د ستار خان په کور کې مشران راټول محمد شاه خان نوي لوی حجرې ته وننوت او یو تن د بوډا امین الله خان له څنګه اوچت سو هغه ته یې هلته د کښېنستلو وویل یو مشر ویل یوازې جوان شیر خان او خان ګل خان نه دي راغلي لږ به انتظار شو محمد شاه خان د سلام او لنډې پوښتنې ورسه وویل خان ګل خان سلام کوه څه ضروري کار وپېښ شو ویې ویل ستاسو پرېکړه به زما په سر ستر قبوله امین الله خان غاړه تازه کړه مشرانو نور وخت مه تېروئ اوس مو ترمنځ ډېرې بدګمانۍ ختمې او ډېرې خبرې سپینې شوې که حاضر دي که نه بس پر همدې انشاءالله د ټول ولس امین دی چې په هر صورت به دښمن له هېواده باسو اکبر خان ویل راځئ الفیستون ته د سولې د تړون په شرطونو خبره وکړو نواب محمد زمان خان وویل کوم شرطونه مو چې مکناټن ته استولي همهغه کافي دي اکبر خان وویل نه نور باید له انګرېزانو سره هېڅ رعایت ونه شي دې ته د چنو فرصت مه ورکوئ سعادت خان وویل سردار صاحب شرطونه یو ووایه د مشرانو نظر به پرې واخلو ټولو پرې امین سردار اکبر خان د سولې د نوي تړون شرطونه داسې بیان کړل انګریزي پوځونه به له قید او شرط پرته زر تر زره له کابل کندهار غزني او جلال آباد په یوه وخت د هند په لور خوځېږي د دې لپاره چې بیا ټګي ونه کړي یو شمېر مېرمنې ماشومان او څو تنه منصبداران به دلته د برمته په دود پرېږدي دوی به تر هغه وخته دلته له موږ سره برمته وي چې امیر دوست محمد خان له خپلې کورنۍ سره بیرته کابل ته راستون شي خپل خزانه او توپخانه به بشپړه موږ ته پرېږدي نورې وسلې او کارتوس به هم ټول موږ ته پرېږدي یوازې شپږ توپونه او هر پوځي یې یوازې د یوه میل ټوپک او لږ شمېر کارتوس د وړلو حق لري چې د خپل کاروان امنیت پرې خوندي کړي بیا اکبر خان زیاته کړه د دې لپاره چې دغه کاروان په لار کې خوندي تېر شي افغان مشران به تر جلال آباد بدرګه کوي د شرطونو په باب لږ بحث وشو بیا همدغه ټکي د ټولو مشرانو له لوري تایید شول 2 تنه وګمارل شول چې شیرپور چوڼۍ ته د مشرانو دغه پیغام ورسوي په شیرپور چوڼۍ کې لومړۍ ورځ ډېر په ناندریو ویرون تېره شو دویم ورځ جنرال الفیستون ډګروال پوټنجر د چارکارو د کنډک پخواني قومندان په داسې حال کې چې د مکناټن په ځای سیاسي استازي وټاکه چې د هغه ټپونه لا نور روغ شوي خو ډګروال پوټنجر په انګریزي پوځونو کې د زړور او جنګیالي پوځي په نوم پېژندل کېدو نو مړي د مکناټن دفتر ته لاړ او نوې دنده یې پیل کړه الفیستون د خپل پوځ په راتلونکي په فکرونو کې ډوب چې نوکرې ورته ودرېد صاحب د افغان مشرانو استازي راغلي هغه د همدې په انتظار وویل رایول لږ ځنډ وروسته 2 تنه په ساده افغاني جامو کې وننوتل هغه ته یو لیکلی کاغذ ورکړ او بیرته لاړ په کاغذ کې د افغان مشرانو له لوري د سوري شرطونه لیکل شوي جنرال سمدستي د سیاسي چارو نوی مسؤل ډګروال پوټنجر راوغوښت هغه ته یې کاغذ په مخ کې کېښود پوټنجر کاغذ واخیست مخې ته یې ونیو چې لومړی شرط یې ولوست سر یې ځوړند ویې ویل نه د برټانیا د لوی ټولواکي غرور نه ایجابوي چې داسې له لذت ډک شرطونه ومني هغه د شرطونو لوستلو ته دوام ورکړ منصبداران او مېرمنې او ماشومان به برمته وي کله چې امیر دوست محمد خان له هند نه کابل ته راستون شو دوی به خوندي هند ته واستول شي خپل ټول توپونه او خزانې به افغانانو ته پرېږدي د پوټنجر غږ بیا اوچت شو نه تر داسې ذلت خو مرګ سل ځله شرف لري وروستی شرط یې ولوست د شاه شجاع په باب پرېکړه به پر هغه پورې اړه لري کله انګریزي پوځونو سره هند ته درومي او که په هېواد کې پاتې کېږي پوټنجر وویل دغه شرطونه ردوم او نه یې شم منلی جنرال ته یې مخ راواړو ما خبر ترلاسه کړی چې له جلال آباد به زر تر زره د جنرال سیل پوځ راورسېږي جنرال پیسن هغه ته ویل ښاغلی سفیر ویلم مکناټن دغه ارمان خاورو ته ورسره یوړ د مرستندویو پوځونو تمه بې ځایه ده هغوی په دې سړو شپو ورځو کې له ځایه نشي خوځېدی ډګروال پوټنجر ویل زما معلومات کره دي د جنرال سیل پوځ به ډېر زر کابل ته وخوځېږي جنرال ویل د هغوی تر راسره رسېدو پورې به څه کوو نوي سیاسي استازي خپله نقشه پوځي شورا ته چې جنرال پیسون ډګروال شلتون او یو شمېر نور پوځي منصبداران پکې شامل وو وړاندې کړم زه دا منم چې په چوڼۍ کې زموږ خوندیتوب ته خطر دی له دې چوڼۍ به ووځو بالاحصار ته به لاړ شو هلته څو میاشتې ښه مقاومت کولی شو تر دې چې مرستندوی پوځونه راورسېږي ډګروال شلتون وویل په الفاظو کې غوره پلان دی خو په عمل کې دا ناشونې ده چې موږ دې له دې ځایه په اوسنۍ شرایطو کې تر بالاحصار خوندي لاړ شو پوټنجر هغه ته په داسې نظر وکتل سل تعبیر یې درلودل وویل ولې ستاسو نظر د هغه په شونډو تنزیه مسکا وغوړه ته ځواب یې ورکړ ښاغلی فکر کوې چې افغانان به تر چوڼۍ د باندې د ګلونو ګېډۍ په لاسونو کې ستا هرکلي کوي او کاروان به دې تر بالاحصار بدرګه کوي بوډا جنرال ویل پر دې پخوا هم خبرې شوي تا پر دې فکر کړی دی چې له چوڼۍ تر بالاحصاره د زرګونو قهرجنو یاغیانو په منځ کې څه ډول دغه کاروان خوندي تېرولی شو ډګروال پوټنجر لا هم په خپل نظر ټینګار کوه او غونډې
بې پایلې ختمه شوه. څو ورځې د دوی ترمنځ پر دې بحثونه روان وو چې تر دې چې ډګروال پوټنجر له خپل پلانه تیر شو او د 1842 کال د جنوري پر لومړۍ ورځ دوی پر دې توافق وکړ چې د افغان مشران د سولې تړون ټول شرطونه ومني. په همدې ورځ د انګریزي پوځ مشرانو او 18 افغان قومي مشرانو له لوري پرې لاسلیکونه وشول. په افغان مشرانو کې اکبر خان، محمد شاه خان، بابکر خیل، امین الله خان، نواب، محمد زمان خان، سلطان احمد خان، خان ګل خان او نور شامل. وزیر عثمان خان د شاه شجاع مخې ته ودرېد. له څېرې یې ویر څڅېده. پاچا ورته وویل ته خو یوازې د غم خبرونه راوړې، ووایه زه نور د هر ډول خبرونو اورېدو ته تیار یم. سردار اکبر خان د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا چې عثمان خان بیا کوم د غم خبر راوړی دا به په راتلونکي برخه کې واورو ان شاء الله تعالی. دا خبرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړل. در بیا ستاسو په درنو حضور کې حاضر یو تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي په تدبیر که رسېدلي وي هامان ته که منلی وی هر څو ټوله جهان ته که نمرود وی غشي غورځوي اسمان ته چې په سپکه سترګه وګوري افغان ته پر دنیا غواړي دوژخ هغه وځان ته چې په جنګ راسي هر څوک افغانستان ته که نمرود وی غشي غورځوي اسمان ته چې په سپکه سترګه وګوري افغان ته پر دنیا غواړي دوژخ هغه وځان ته چې په جنګ راسي هر څوک افغانستان ته چې په جنګ راسي هر څوک افغانستان ته تر وطن دی عکاشه غمګین قربان وي تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي په هر جنگ کې به ګټونکي افغانان وي تر هغو چې قندهار